موږ ته استادانو وی چې یو وزیر او دا به د باچا سره ګرځیدلو، باچا به چې کوم کار هم وکړل نو د وزیر به ورته ویل چې باچا صاحب دې کې به خیر وي. دا مخکینی وزیران به چې وو دا به انتهایي زیات هوښیار به وو، د عقل د دې به زیات وو. اوسني وزیران ته خو د الله جل جلاله هدایت وکړي، قرآن کریم هم زده نه وي، نو مخکینی وزیران به چې وکړل انتهایي زیات به هوښیار وو. نو دغه وزیر به ورته ویل چې باچا صاحب محترم خفه کېږه ما، دا کار چې وشو دې کې به د الله جل جلاله یو خیر خامخا نغښتی وي، دې کې به د الله تعالی یو خیر وي. نو هر کار به چې باچا کولو د وزیر به ورته دا خبره کوله. بیا یې ورځ راله د باچا صاحب سره په لاس کې چاقو او کوم څیز یې پې پاکولو، نو د باچا صاحب دا ګوته پرې شوله. نو دا ګوته داسې پرې شوله چې یعنې د بدن نه بیخي لرې شوله، د دې لاس نه کټ شوه لاندې ځمکې ته پرېوتله او باچا صاحب چیغې شروع کړلې او وینې ترېنه روانې چې هله زر کوئ د دې تداوي وکړئ. وزیر ورسره ولاړ چې باچا صاحب خفه کېږي به نه؟ وایي ولې؟ وایي دې کې به یې خیر وي. باچا صاحب خو تیار غوسه او ګوته یې پرې شوې وینې ترې روانې وې. وایي دا وزیر چې دا بندي کوي، دا خدای تباه کړ، په هر څه کې وایي چې به خیر، په دې کې څه خیر دی؟ زما ګوته پرې شوه ته خیر دی پکې. بس چې کله دا وزیر څنګه بندي کولو، نور عسکر راغله او د لاس نه نیولی د جیل ته یې بوځي، نو د وزیر بیا دې باچا ته مخ راواړولو. وایي باچا صاحب، وایي ها، وایي ته چې ما بندي کې که نه دې کې به یې خیر وي. باچا صاحب غوسه شو، بوځئ. بس وزیر بوتلو. کله چې وزیر بوتلو او جیل کې واچولو او دا باچا چې دی هغه ګوته یې پلستر کړله، دی روان شو. نور عسکر دی ورسره د ښکار په طرف لاړو په ځنګل. نو دا ښکار چې دی علما کرام فرمایي دا خپله یو عجیبه مزه لري، دا چې کوي او روان شي ورپسې یو ځي نو ته چې یو هوسۍ پسې یا د ښکار پسې که نه دا ډېر عجیب مزه لري چې تا ته معلومات نه کړي چې زه څومره مزل کوم. خو دې باچا دومره ډېر مزل وکړو چې د خپل سپاهیان ترې شاته پاتې شول او دې لاړو بل ملک ته، بلې باچایي ته واوښتلو او هغلته د داسې خلکو سره په ځنګل کې مخ شو چې هغوی سړي خواره ول، هغوی به انسانان خوړل. نو کله چې دا باچا سره مخ شول دا سړي خواره، نو دا یې راونیولو چې دلته څه کوې؟ وایي زه ښکار پسې راوتی یم. وایي ګیرې کوي. نو د سړي خوارو دا باچا صاحب ګیر کو، چې ګیرې کو او لاسونو کې ورته زنځیرونه واچول. وایي بوځئ زموږ چې کوم مشر دی هغه ته به یې وړاندې کړو او هغه ته به یې حلال کړو، قرباني به یې کړو. نو چې کله یې هغه ته بوتلو نو چې ویې کتل، وایي زموږ باچا صاحب دغه سړی مو ګیر کړی دی او د ښکار پسې راوتلی او غواړو چې ډېر سرب دی او ښه چاغ دی، دا به تا دپاره حلال کړو، ځکه باچایانو خو به غوښې ډېرې خوړلې نو هغوی به ښه چاغ وول. وایي ښه حلال یې کوي او ورشئ قاضي راوړئ وګورئ چې په ده باندې قرباني کېږي که نه. نو هغوی لاړو قاضي یې راوستو. قاضي چې راوستو لکه مونږ او تاسو چې منډۍ ته لاړ شو او د یو مولوي صاحب نه یو مفتي صاحب نه پوښتنه کوو چې په کوم څاروي باندې قرباني کېږي، نو هغه قاضي صاحب یې راوستلو چې ویې کتلو لاندې او باندې ټول وکتل، اخره کې ګوتې ته پام شو چې باچا صاحب خفه نه شي. د هغې خلکو خپل باچا و. وایي خفه نه شي؟ وایي ولې؟ وایي د ده خو ګوته نشته که نه، او د چا چې په بدن کې کوم څیز یو حصه کم وي په هغه باندې قرباني نه کېږي. وایي ښه قرباني پرې نه کېږي؟ وایي نه، وایي زه خوشي کوي ځئ چې روکېږي ځي. دا باچا صاحب خوشحال شو. خبره د وزیر ورته یاده شوله چې زما ګوته پرې شوله او هغه راته ویل چې باچا صاحب خفه کېږم په دې کې به یې خیر وي. دا خو زما پکې ډېر لوی خیر و، زه په خپل خیر او شر باندې نه پوهېدم. انتهایي زیات خوشحاله شو او ځان سره یې دا پرېکړه وکړه چې زه څنګه خپل ملک ته ورسېږم او هغه وزیر به د خپل جیل نه خلاصوم او آزادوم به. نو هغه راغی خپل ملک ته، خپلې بادشاهي ته، خپلې ماڼۍ ته راورسېد. اولنی امر یې دا وکړو چې ورشي هغه وزیر راولئ. هغه خو ډېره د حکمت او د کمال نه ډکه خبره کړې وه، ویلي وو چې په دې کې به یې خیر وي، ورشئ راولئ. وزیر چې راوستلو، وزیر ته چې وزیر صاحب تا خو رښتیا هم ډېره ښه خبره کړې وه، زما نه ګوته پرې شوې وه، تا ویل چې دې کې به یې خیر وي او رښتیا ټوله قصه یې ورته وکړله چې زه د مرګ نه بچ شوم. او دا راته ووایه وزیره چې ته کله جیل ته تلې تا راته ووایې چې زه جیل ته ځم او زما په دې کې خیر وي. ستا په دې جیل کې څه خیر و؟ جیل کې خو وهلي ټکولي لوږی تندی، ستا په دې جیل کې څه خیر و؟ وایي باچا صاحب زما په جیل کې دا خیر و که په تا قرباني نه کېدله په ما خو کېدله که نه، زه خو تا سره یو ځای ګرځم، که زه تا سره یو ځای ګرځېدلی هغې خلکو ګیر کړی نو زه خو به یې حلال کړی وم، زه خو جګ جوړ وم، زما خو ګوته پرې نه وه نو زه به یې حلال کړی وم. زما په دې کې خیر و چې زه په جیل کې پاتې شوم، ستا په دې کې خیر و چې ګوته دې پرې شوله. نو موږ ته به استادان ویل چې شاګردانو چې هر کار پیښیږي په هغې کې د الله جل جلاله د جانب نه یو خیر وي. الخیر فيما وقع، هر کار چې پیښیږي په هغې کې د انسان دپاره د الله جل جلاله د جانب نه خیر وي. دویمه سپاره کې الله جل جلاله آیت مبارکه فرمایي
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. کله نه کله به تاسو سوچ کوئ یو څیز ته او بد به یې ګڼئ چې دا څیز ستاسو په طبیعت به جوړ نه وي، خو هو خیر لکم هغه ستاسو دپاره بهتر وي. او کله نه کله به داسې چې وعسى ان تکرهوا شیئا وهو شر لکم، یو څیز به تاسو چې وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، تاسو یو څیز خوښوئ، مینه به ورسره کوئ چې کاشکې دا څیز راته نصیب شوی وی، ولې پلانۍ دعا زما نه قبلیږي، ولې دا څیز زما لاسته نه راځي، الله تعالی به وهو شر لکم هغې کې به ستا دپاره شر وي. د هر څیز غوښتنه به نه کوي. د کوم څیز چې درته الله تعالی ټاکلی ته به خپل محنت کوي، خپله خواري به کوي، خپله هڅه به کوي، خپل د ټولو هغه بدني وس او طاقت نه بعد چې کوم څیز تا ته راپېښېږي بس د هغې نه بعد بیا سوچ کوي چې دا د الله جانب نه دی، په دې کې به خیر وي.